بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمارونو او خویندو، په معاشره کې د عزت حاصلولو دپاره د یا معز وظیفه ته ډېر لوی تاثیر لري. کله یو انسان د خلکو د نظر نه پریوتی وي، یعنی معاشرې کې څوک قدر عزت نه کوي، که هغه د یا معز وظیفه په دې ترتیب سره کوي، یعنی په هفتې کې صرف 2 ورځې کول دي او 40 کاره ته دومره زیاته دم نه. ترتیب یې درته ښیم په کومه ورځو باندې به یې کوې او څنګه به یې کوې. چې دا وظیفه تاسو کوئ، تمام معاشرې والا خلک به د ستاسو قدر کوي، د ستاسو به عزت کوي. کله کله د انسان د لاس او خپو نه څه داسې حرکات ظاهر شي چې هغه د خلکو د نفرت باعث وګرځي، بیا خلک د هغه قدر نه کوي. کله د ژبې نه داسې الفاظ ادا شي چې د هغې د وجې نه د انسان قدر او عزت ختم شي. لیکن که کله هم تاسو د یا معز وظیفه په پابندۍ سره کوئ، یعنی هفتې کې 2 ورځې کوئ، نو الله جل شانه به تاسو یو قسم له وقار او عزت درکړي، او هر قسم خلک به د ستاسو قدر کوي او د ستاسو به عزت کوي. د المعز معنی د عزت ورکولو والا ذات. نو چې څوک دا وظیفه په پابندۍ سره کوي، الله جل شانه به هغه ته معاشرې کې یو ډېر لوی عزت ورکړي. د یا معز د دې وظیفې طریقه درته ښیم، لیکن د دې نه مخکې یو اصول دی چې د هغې لحاظ به موږ لازما ساتو. د ټولو اول نمبر موږ به خپل اخلاق ښایسته کو، یعنی هر چا سره په روغ تندي باندې موږ ملاویږو، په خندا او خوشحالۍ به ملاویږو. دویمه خبره چې د پیر او د جمعې په ورځ باندې به یا معز وظیفه د جمعې په ورځ باندې د جمعې د لمانځه نه پس او د پیر په ورځ باندې د سحر د لمانځه نه پس یا معز وظیفه 40 کاره ته کوئ. تاسو بیا وګورئ د دې تاثیرات چې الله جل شانه تاسو له څومره لوی قدر او څومره عزت درکوي په معاشره کې. لیکن دا وظیفه په پابندۍ سره ډېره کوئ. لیکن د دې نه علاوه که یو کس دا وظیفه شپه ورځ لګوي او د دې وظیفې ذکر ډېر کوي، نو الله جل شانه به هغه ته یو قسم له هیبت، وقار او عزت ورکي چې تمام دنیا به هغه ته سر ټیټې را رواني. او دویم هغه ته به الله جل شانه یو داسې هیبت ورکي چې ټول خلک به د هغه نه یریږي. نو یو ډېر زبردست وظیفه ده، هر سړی کولی شي او هر څوک د دې نه پیدا غشتی شي.